پیریان څوک راغلی خو نو دې دوکان مخې ته اوس حساب کتاب خو دې کړو که نه داسې حساب کتاب دې راکړه دا ستا خوله کیسې دي تو خوله وازه کړه یو خوشه دی خوشه دا ګوره دا ما ستا خوراک لروړې که دا ما خرڅ لروړې ټوله مټۍ دې خلاص څانګه یې راته مخکې جوړه کړې ده خو چې څه وینې هغه خورې لکه پیمانه څه سکله مې ها دا تا سکله ها دا تا سکله دا اوس نو پرېږده وای څه کې مړه اوس بیا پورړې بیا کې مړه پیدا یاره مړه دا سپرغه ټوله مټۍ یو ځل بیا خلاصې کړې ته مړه دې لټونه څه غواړې یاره لري یاره څه دنیا ورانه شوه نو وایي پرېږده مړه لاس پرور لالا یو څه که نه یو څه دوه مټۍ بیبي د نظر خیرات وایي داسې دې وخندل لکه کوی کاف کې چې هغه خاپیری خاندي افرین کېنه سپرغه دې پرېږده مړه دا څه چې اختر له دې خان نه څه ځلوبی څه مټۍ داسې حساب کتاب وړی و که نه راشه ټوکې موږ سره اوس مه کوه پوه شي میرا خان او ځلوبی ولې هغه ته نه پېژنې څه وایي رښتیا اختر کې خو دې خان ګډ مډ اخلي که قرباني خو به کوې ټوکې مه کوه ماړه دې خبرې ته یې وګوره دا وګورې لاس پرور لالا ګورې لکه نری خو خبره باندې خورې راشه دم ټوکې شروع کړي دا راشه دا وګورې پرېږده مړه نری غوښه موږ غټه نه مومو دې نری غوښې پسې ګرځي دا راته ووایه چې دا دوکان دې ولې تش دی خیر خو دې داسې چلې ناس پر ورځ چې اختر له ما ډېر رقم د دوکان اوچت کړی دي او کور ته مې پې سودا ویله راوړې ده اوس مې یو سړي ته ویلي دي ابرل رقم قرض راکوي بس دوکان به بیا ډکم په قرضو باندې نو لکه قرضونه دې واخیستل زموږ خلک په قرضونو دوکان ډکه خو ډکې ده تا هم ټوکې شروع کړې مړه وایي یو ځل وبه همدغه څه واخیستل ګوره دې خو راکړه د دې حساب کتاب نه خبره ته ما څه ته کېنولې خیر کوه که نه خان ولې اختر راغی اختر مثلا کوم اختر ته خو جوړېږې خان خو دا ځل به ورله غم کې ګورې هو مثلا څوک اختر اوس څه غم ونه وکړم دا نوې ټوکې شروع کړي راشه دا لره وګورې یو لکه شل طلب مې ته ویلي زما د فضلو مېلمنو سره نه لګي مثلا دا چل چې زه مو راغی که نه ورته وایي خان کور نشته که نه چا ته وایم پوره چې نه کړې وان خو چا ته وایم دا څه دي دا اختر دی که څوک دی راشه دا ناره وګورې دا اختر یادوم د قربانۍ اختر یادوم چې دا چېرې کېده چې اوس خو مړه ما وې که څوک مېلمه یادی یاره یې ته یاره خانه عجیبه دغه کې یاره خو دا ځل به ګورې خامخا ګډ اخلي ګډ واه د ګډ د نن خبرې ګوره دا چل به وکړو چې ته غوا مې که پیسه ونیسو نور نه یم پوی خو دا ارچاګل په دوکان خبر شوم چې هغه څه د نرولا خان دوه ګډانې واخیست رښتیا بس ټوکې کوم بس غلی شه مثلا ټوکې کوم بله خبره ده د نرولا خان خو مثلا ډېر کمکل دی کمکل یو کار ته دی خو ما تر هغه خلک ماته ویل لکه ستا خان میرا خان به دا ځل څه چل کوي صفا خبره مې ورته وکړه څه دی ورته مثلا بس صفا خبره مې ورته وکړه مې د هغه پیسو ته شل غوټې اچوي نو ګډو مثلا صفت نو صفت سر خوړلی خو چې چا کې صفت وي نو سړی وکړي چې صفت چا کې نه نو څنګه وکړم نرولا خان مثلا دوه ګډان واخیستل ولې دا زه د هغه نه کم یم څه زه چې ځو منډې ته راځه خان یو بل کار هم وکړه که نه ګوره هغه چې کوم دی که نه خپلو نوکرانو له چې کوم دی که نه تنخوا م ورکړي نو یاره دا سیالي خو م ورسره وکړه خان کمقل دی نه پوهېږي ولې دا زه ته ماشوم ښکارم څه چې زه به هره خبره کې خلکو سره سیالي کوم راځه ما پسې راځه راشه دا ناروا وګورئ دا ګډ څه قیمت دی یار 3000 روپۍ دي 3000 دا خو ډېر ګران دی یار خو ډېر هستي که نه یې سم چې دی جاز دی جاز په څو دی لکه مثلا 4000 روپۍ دی جي 4000 روپۍ خانه زما غاړه کې پړې واچو خان وایي ما زه خو ډېر زیر شوم ورته ارمان چې دومره قیمت زما هم وینم غلی شه مثلا مړه ته خو د شپږو پیسو هم نه پته څوک څه کوي یاره ستا خو دې لږ دي څه یا الله نو انسان د ګډ نه مرزان کو خدای غلی شه تا څومره وي وروره یو ځل مې ته ووایې که نه بار بار غواته نه شم ویلی ټوکې مه کوه یاره وایي دا ته پېژنې دی څوک دی ټوکې تاسو کوئ نه دی پېژنې چې دی څوک دی تاسو هم دا شکل لري دا غشتو نه دی عجیز ویل کا ډېر هستي ته مو پېژنې ایمان چې ته مو پېژنې دا کلکلا دی بخیر ناز پروا السلام علیکم خان وعلیکم السلام ګډه کړې او کنه خان دا ډېر دورو نو دا خان زه راځه چې ګران خان هغه څه ګډ خان ډېر ښایسته ګډوری دی هسې مایع دی مایع وګوره که نه دا په څو دی هلکه دا په څو دی 4000 روپۍ
کنه ګوري خان خان ډېر خسته ګډورې دی هلکه په 3 زمونږ شو نه 3000 نه په شل کم 3000 باید ورکه په شل کم 3000 خیر دی ورکه دا والا د شل کم مال ډېر خسته ګډورې دی زه خدای پاک دې بختور کړي در پورې مړه قسم په خدای ډېر کو ګډورې دی نو او په 3000 مې د لخص کو نه بخته پسو دی په 2.5 زره دی جی او هو په 2.5 زره نه مثلا دا ډېر ترانه دي تاسو ورور زدا ترانه دي نو د میګي عمر کړ کوم دی نه پیدا کوم ولې سمسره خان یو خبره کوم زما منی خان ها زدا د ګډ خم خان یاله کوي دا ګډ لګ راکړه ګډ لګ راکړه خان د دې ګډ بارے کې څه خیال دی ګورو دا ګډ دې مثلا ناس بګونه کدا چرګ دی تو ګورو ته خان خدای تو ګوره خلک وایي چې دا چرګ دې مورتي نه ګډ دی ابو چرګ دې مورتي نه ګډ دی دې کسي دي خان ناس پر مثلا دې خبره مکو هم تا وی چې ګډ لو کني ما وی چې با می خې به څونی د 3 زره د 2 زره ګډ نه شم دا 1000 روپے دي مثلا او زه وتا نه ګډ غواړم